د محرم الحرام په سلسله کې په پارا چنار کې د ماتمي جلوسونو او مجالسو سلسله روانه ده چې پکې علماء کرام او نور ذاکران چې کوم دي هغه واقع کربلا بیان کوي. عالمان وایي چې موږ ته د محرم په موقع د اتفاق او د یووالي مظاهره کول پکار دي. حضرت امام حسین علیه السلام قربانی مقصد و غرض خپل خطباتو کې هغه واضح کړی چې زه د خپل نیکه رسول الله دین اسلام بچاو دپاره دین بچاو دپاره قرباني کوم او دې سره سره امر بالمعروف او نهي از منکر دې دپاره قرباني کوم او بل دا څه حق و باطلو کې منځ کې فرق پیدا کولو دپاره یعنی حق و باطلو پہچان دپاره زه قرباني کوم. د محرم دی ایامو کې دا د حرمت او د تقدس میاشت ده د عبادتو میاشت ده نه غواړو څو ایمو مجالسو کې خدای د نه وکړي څه داسې خبره څه هغه نه چا دلازاري وشي هغه نه یوې فرقې ته اذیت ورسیږي ویلي څه مولا حسین د محسن انسانیت ہے. مولا حسین مو ته کربلا د هغه اصحاب و انصار د محبت د ورورولۍ پیغام رکوي. ټول عالم ته حسین د رحم آواز ورکوي رحم پیغام ورکوي عدل غواړي سچائی غواړي صفائی غواړي مساوات غواړي اخوت غواړي او شر بالکل نه مني. امام حسین چې کومه قرباني ورکړې ده دین اسلام بچاو دپاره ورکړې ده اتفاق و اتحاد دپاره ورکړې ده. مو مسلمانو ته پکار دا ده چې خپلو منځو کې مینې محبت کې اوسو او بل د امام حسین لیارې باندې روان وو چې اتفاق و اتحاد مو جاري وي. په کرمي ضلع کې به د محرم الحرام جلوسونه او مجلسونه تر 13 محرم پورې جاري وي. د شال نیوز لپاره مصطفی خان، پارا چنار، ضلع کرم.